تاسې د شاهین ناول دوه برخې واورېدلې. په تېره دویمه برخه کې تاسو واورېدل چې د بدر پلار مغیره پسې له تلي تلي نه استازی راغلی دی او دی دغه ښار ته غوښتی. راځئ وګورو چې د مغیره راتلونکې څه ده. د شپې په دریمه برخه کې مغیره اوچت شو او د یو راهب جامې یې واغوستې. یو سپاهي ورغی، ورته ویې ویل اس دې تیار دی. مغیره ځواب ورکړ زه هم درځم. سپاهي بیرته ووت. مغیره د خپل زوی سر ته ودرېد او د هغه په معصومه څېره یې سترګې خښې کړې. بالاخره ور ټیټ شو، په تندي یې ښکل کړ. بدر ناڅاپه اسویلی وکړ او په یو وړوکي چیغه یې سترګې وغړولې. ویې ویل زه چېرته یم؟ په غږ کې ویره وه. ویې ویل پلارجانه؟ او مغیره ته یې غېږه ورکړه. پلارجانه زه دې یوازې نه پرېږدم، زه هم در سره ځم. مغیره ورته ویل زویه څه خبره ده؟ او بدر یې سینې ته ورجوخ کړ. بدر ورته ویل پلاره ما ډېر بد خوب ولید. ډېرو لیوانو په ما او تا پسې راودنګل، ته وروسته پاتې شوې او راګیرې یې کړې. زه ستا د مرستې لپاره در وګرځېدم، خو تا راته ویل بدره ته وتښته. پلارجانه که ته ځې زه هم در سره ځم. مغیره په غمجنه لهجه ورته ویل نه بچیه. بدر ویل پلارجانه تا پروسه کال وعده را سره کړې وه چې کله غرناطې ته ځې ما به هم در سره بیایې. مغیره وویل زه خو اوس غرناطې ته نه ځم، زه تلي ته ځم او که تا له ځانه سره به وځم هلته به له ډېرو خطرونو سره مخ شو. بدر ویل پلارجانه زه ډارن نه یم. مغیره ویل زویه که د جګړې ډګر ته تلای ما به ته نه وی ایسار کړی او له ځانه سره به مې بیولی وی، خو تلي ته زما یوازې تګ مناسب دی. بدر ویل خو زما باور دی چې ته به هلته یوازې نه ځې. مغیره ویل څنګه؟ بدر ویل زما خوب پلارجانه، ته پخپله وایي چې زما خوب دروغ نه وي. مغیره له لږ سوچ وروسته وویل ته دې خپل خوب ولې داسې نه تعبیروي چې که ته راسره وې له لیوانو سره به مخ شو. بدر له لږ سوچ وروسته وویل پلارجانه ته به بېرته څه وخت راګرځې؟ مغیره ځواب ورکړ زه به د بلې میاشتې د سپوږمۍ راختلو نه وړاندې بېرته راشم، خو که په څه سبب زه ناوخته شم ته به منډې نه راوهې. زما په غیاب کې به د خپلې ذمهوارۍ په پوره کولو کې سستي نه کوې او که ته په ما پسې راغلې نو دا به زما د حکم نه د سر غړولو په معنا وي. یوه میاشت تېره شوه خو مغیره بېرته رانغی. په داسې سفرونو کې کله د هفتو پروګرام په میاشتو بدل شي، ځکه خو د ده ملګرو څه اندېښنه نه کوله، خو بدر ورځ په ورځ اندېښمن کېده. هغه د شورا په مجلس کې تلي ته د یو هوښیار زرې استولو هیله وکړه او هغه دا هم وویل چې د زرې له استولو نه وړاندې زموږ لپاره دا هم ضرور ده چې دغه سړي په باب چې مغیره یې وربللی او هم معلومات حاصل کړئ. بدر په المارۍ کې په کاغذونو کې هغه لیک ولټاو چې پلار ته یې له تلي تله نه راستول شوی و، خو په لیک کې هغه په څو دلایلو د خپل نامه له لیکلو نه ډډه کړې وه او لیکلي وو چې که ته لږ په ذهن زور راوړې ما به وپېژنې چې زه څوک یم. ستا سره زما ملاقات په اشبیلیه کې په یو سرای کې وشو، خو افسوس چې پر اس له سپرېدو نه وړاندې تا ما ته خپل نوم راونښود او ما له تا سره د خبرو موقع پیدا نه کړه، که نه نو دا به مې درته ثابته کړې وه چې زموږ ارمان سره شریک دی. پخوا له دې چې ما له تا سره څه خبره کړی وای تا چارګام کړ. زه ځکه بیا درپسې نه شوم چې زما په باب څه بدګماني ونه کړي او که ته تلي ته راغلې زما د موندلو لاره دا ده چې د ښار د ختیځې دروازې نه بهر یو سرای دی. د سرای مالک یو د ټیټ قد خاوند دی چې د لاندې ژامې 2 غاښونه یې مات شوي دي. ته هغه ته ووایه چې له خپل ناپېژندل شوي دوست سره لیدل غواړي، هغه تا ما ته راولي. پخوا له دې چې له ما سره وګورې ته چاته خپل مقصد او نوم مه ورښیه. دغه لیک ډاډ ورکوونکی هم و او اندېښنه زېږوونکی هم. بیا هم د بدر ملګرو تلي ته یو هوښیار زری ولېږه، خو د هغه د بېرته راستنېدو نه وړاندې د قرطبې د پټې ډلې یو استازی راغی او دا دردناک خبر یې راوړ چې مغیره د تلي په یوه 4 لارې کې پانسي شو. د قرطبې پټې ډلې ته دا خبر له تلي نه د راغلو سوداګرو له خولې معلوم شوی و. څو ورځې وروسته د دوی استول شوی سړی هم بېرته راستون شو او دغه خبر یې تایید کړ. د بدر او د هغه د ملګرو د پوښتنې په ځواب کې نوموړي دا هم وویل چې ما هغه سړی معلوم نه کړای شو چې مغیره ته یې لیک راستولی و. جاسوس وویل چې ما د شپې لخوا د سرای د مالک په سینه خنجر ورکېښود او په رښتیا ویلو مې مجبور کړ. هغه وویل چې د ښار د کوټوال لخوا زه په دې مامور شوی وم. د زرې له خبرو نه د بدر او د ده ملګرو ته معلومه شو چې دغه غدار د همغه کوټوال او یا والي د لاسه دی او د سرای مالک یې د ځنګل د زوی د راګیر کولو لپاره د دانې په حیث استعمال کړی و. ورو ورو د مغیره د وژلو خبره په اندلس کې مشهوره شوه. په لرې ښارونو کې پټو ډلو چې دغه خبر واورېد مایوس او ناامیده شول. د غرناطۍ ولس هم داسې احساسوله چې د دوی یو مضبوط مټ مات شوی دی، خو
خو په ځنګل کې پرتو مجاهدینو د مغیره د زلمي زوی په استعداد او صلاحیت پوره باور درلود او هغه په څو ورځو کې په خپل استعداد او صلاحیت د دې اعتماد اهلیت وښود. یوه ورځ د سرحد عیسوي والي ناڅاپه پر دوی حمله وکړه. بدر په شا ولاړ او هغوی په غرنیو لارو کې داسې ګړنګونو ته برابر کړل چې د دوی یو غشي ویشتونکی د دښمن پر 100 ترنو برلاسی و. عیسوي فوزیانو تر نیمایي زیات سپاهیان تلفات ورکړل او د ځنګل په لورې په شا وتښتېدل. په ځنګل کې د بدر غشي ویشتونکي تر غره زیات خطرناک ثابت شول. نصرانیانو احساس کړه چې دوی له اور نه لرې شول، خو د اور غورځونکي غره په خوله ودرېدل. د ګڼو ونو په منځ کې پټ غشي ویشتونکي دوی ته د مرګ پیغام شو او بالاخره له 6,000 تنه فوز نه یوازې 1,500 تنه په شا وتښتېدل. د عیسوي لښکرو سالار د غشو په باران کې د خپل پاتې لښکر سره د تېښتې لاره اختیارول غوښتل چې له یوې ونې نه د بدر کوم سپاهي پرې ور ټوپ کړل او بیا دواړه د اس له شانه لاندې ورغړېدل. عیسویانو چې خپل سالار په ځمکه لوېدلی ولید، بیا یې شاته ونه کتل او ورخطا شول. په هره خوا یې د تېښتې هڅه وکړه او کله چې دوی خپل سرحد ته ورسېدل، هلته له یوې بلې تباهۍ سره مخ شول. د بدر سپرو د دوی لارې نیولې وې. د دوی شاته د غشو باران او مخې ته د برېښېدونکو نیزو دیوال و. یوازې کیڼ لوري ته یوه سرزوړې لاره وه چې ظاهرا خلاصه وه. څوک چې د غشو له باران نه خلاص شول په همدې لاره یې آسونه ور برابر کړل، خو نږدې نیم میل وړاندې د دوی مخې ته یو ژور ګړنګ راغی. له څلورو خواونه چې مایوس شول، له هغوی نه نږدې 200 تنه لاسونو پلې شول او په ګړنګونو پلې ورښکته شول. نورو یې خپلې وسلې وغورځولې. بدر بن مغیره خپل څو تنه سپاهیان په ګړنګونو د ورکې وتلیو سپاهیانو د رانیولو لپاره وګمارل او یوې ډلې ته یې د اسیرانو څارنه وسپارله. دغه جګړه له لمر ختو سره پیل شوې وه او ماسپښین مهال د بدر 2,000 تنه سپاهیانو د دښمن د فوزي زخمیانو مړو د ریشۍ اغوستې وې او د یو لوی پروګرام لپاره یې تیاری ونیو. د لمر لوېدو په مهال په سرحد کې د فردیناند د پاچاهۍ یو مهم ښار اوسېدونکو د خپل فاتح جنرال د ښه راغلاست لپاره تیاری نیوه او چې د شفق سرخي د ماښام په تیارو غلبه کوله، د دروازې له یو برج نه یو سپاهي په زوره چیغه کړه: هغوی راغلل، هغوی راغلل، ژوندی دې وي سنتیاګو. دغه شعارونه په ښار کې په څلورو خواو کې اوچت شول. د کلیسا زنګونه وکړنګېدل. په زرګونو نارینه او ښځې د ښار له دروازې نه بهر راټول شول. د ښار روحاني پیشوا پاپ د دوی په منځ کې په لاسو کې د ګلونو امیل تیار درېدلی و. څومره چې د آسونو د پښو ترپار رانږدې کېده، هومره د خلکو شور ماشور او جوش و خروش زیاتېده. ناڅاپه د ګردونو له منځه یو سپور چې سپینه چپنې شمال خوځوله راڅرګند شو. د ښار دروازې ته راورسېد، هسې یې ودراوه او شاته یې وکتل. د سترګو په رپ کې 2,000 تنه فوز د دروازې په مخه کې ودرېد. د ښار په خلکو د لږې شېبې لپاره سکته راغله. دوی په ډېره پریشانۍ یوې او بلې خواته شول. لاره یې خلاصه کړه. د سپینې جامې خاوند د تکبیر ناره اوچته کړه او فضا د الله اکبر الله اکبر نارو ډکه کړه. د پاپ په خپلو غوږونو اعتبار رانغی. د سپین پوسته بیرغ نښان ته یې وکتل. پر هغه د صلیب پر ځای هلال و او بیا یې له لړزېدونکو لاسونو نه د ګلونو امیل ولوېد. اورېدونکو د تکبیر نارې اورېدې او لیدونکو د سپینې جامې خاوند په لاسو کې د هلال بیرغ لیده، خو تر څو دوی په خپلو غوږونو سترګو باور کاوه او په څه اقدام یې لاس پورې کاوه، د بدر بن مغیره سرخندبیان د ښار له دروازې نه ننوتل او لږ ځنډ وروسته د سینټ کاونټیاګو څو تنه سپاهیان چې له ځنګله نه په تېښته بریالي شوي وو، کله چې ښار ته نږدې راغلل، له ښار نه تښتېدونکو ښاریانو ورته وویل چې ښار مسلمانانو ونیوه. له نیمې شپې نه وړاندې بدر بن مغیره د طلا او سپینو زرو نه علاوه زیات څاروي او غذایي مواد له غنیمت سره له ښار نه وتلی و. د غنیمت مال یې 500 تنو سپرو ته وسپاره او دوی شاوخوا وړوکو ښارونو او کلیو ته مخه کړه او راتلونکي سهار چې دوی خپل هستوګنځي ځنګل ته ورسېدل، نو زیات غنیمت او بې شمېره څاروي په مخ کې وو. د حملې نه یوه شپه وړاندې دا خبره د سنټیاګو په خیال کې هم نه وه چې راتلونکې شپه به یې د هغو خلکو په قید کې وي چې د 6,000 فوز یوه ورځ وړاندې په سپېڅلي مریم سوګندونه خوړلي وو چې تر څو د دوی وروستی کس ونه وژني بېرته به راونه ګرځي. هغه له دښمن نه د سخت مقاومت تمه درلوده، خو د مغیره له مرګ نه وروسته یې دا امید نه و چې د دغسې ناڅاپي یرغل سره به په داسې هوښیارۍ مقابله وکړي. هغه چې د جګړې په ډګر کې د یو سپینو جامو خاوند سپور لیده چې د برېښنا په څېر به د ځنګلۍ له یوه اړخه تر بله ولاړه او د خپلو سپاهیانو ته به یې هدایات ورکوه، نو په زړه کې به یې ویل چې د دوی نوی مشر تر مغیره کم خطرناک نه دی. هغه ټوله شپه په ډېره پریشانۍ او سرګردانۍ کې په ویښه تېره کړه. هغه خواړه چې د بدر ملګرو ورته راوړي وو همغسې پاته شول. پهرهدار د هغه د منصب په احترام ښه سلوک ورسره کاوه.
او چې کله به کوم یو د هغه د لاساینه او د حال پوښتنه کوله نو ده به ویل شاهین کوم یو دی، هغه اوس چیرته دی، زه غواړم هغه ووینم. په سپېڅلي مریم سوګند هغه انسان نه دی. کله کله به یې په غوسې کې وویل اوس به زه چې بیرته ځم په کومو سترګو خلکو ته وګورم، ما ولې نه وژنئ؟ هغه د بندي کېدو په وخت کې سوګند خوړلی و چې اوبه نه تښتي، ځکه خو د بدر ملګرو هغه ته د عامو اسیرانو په څېر زنځیرونه او زولنې نه وې ور اچولې، هغه نه یې وسله هم نه وه اخیستې، خو کله چې هغه خنجر راوویست او په خپل ټټر کې د ښخولو هڅه وکړه نو یو سپاهي لاس ونیو، په نارو سورو یې نور سپاهیان ورغلل او هغه یې بې وسلې کړ. د بدر مرستیال د هغه لپاره 2 تنه پهرهداران وګمارلي، ویې ویل تر څو زموږ امیر نه دی راستون شوی د دې د ژوند ساتنه پر موږ فرض ده. راتلونکې ورځ ماسپښین مهال چوپ ځنګل د تکبیر نارو په سر واخیست او بدر له خپل لښکر سره راستون شو. کاونټ سنټیاګو ټوله شپه له شوګیر وروسته سهار له خیمې نه بهر راووت او د یوې ونې په یخ سیوري کې په درانده خوب ویده شو. د تکبیر په نارو اورېدو راویښ شو، سترګې یې سره وموښلې او راجګ شو. بدر بن مغیره په زغره د پاسه سپینه چپنه اغوستې او مخ یې له سترګو پرته په تور نقاب کې پټو ورته ودرېد. د هغه په سپینه چپنه ځای ځای د وینو خاپونه وو. سنټیاګو خپل مول وهلي حریف څو ځلې له ستره تر پښو تر نظر تیر کړه، وویل کاشکې زما لاس ستا تر مول رسېدلی او دا مې لیدلی وای چې په ژوند کې زما تر ټولو سختې ماتې عامل څوک دی. بدر ځواب ورکړ یو سپاهي له ماتې او بري نه باید بې پروا وي. دا یې وویل او بیا یې خپلو ملګرو ته وکتل، وویل زما له تاسو نه دا تمه وه چې له ده سره د ده د شان سره سم سلوک وکړئ، تاسو د ده درناوی ولې نه دی کړی او د هغه وسله مو ولې ترې اخیستې ده؟ د بدر یو نایب ورته وویل موږ هغه د وسلې د غلط کارولو نه منع کړی دی، ځان وژل د یو زړور د شان سره نه لګېږي. بدر وویل د هغه اصله او وسله ورته بېرته وسپارئ. د هغه د نورو ملګرو زولنې خلاصې کړې، په سترګو یې پټۍ ور وتړئ او تر سرحد یې واړوئ. سنټیاګو اندېښمن شو، ویې پوښتل موږ ستا له سپاهیانو نه د دې هیله کولی شو چې په سرحد کې به مو پرېږدي او له شانه به مو په غش ونولي؟ بدر لږ په تونده لهجه ورته وویل دا یوازې ستاسو عادت دی. د بدر مرستیال راوړاندې شو، په ورو غږ یې وویل د فدیې له اخیستلو پرته زه د دوی د خوشي کېدو په سبب پوه نه شوم. بدر وویل ستا په ګمان فدیه څه شی کېدای شي؟ مرستیال یې وویل لږ تر لږه 50,000. بدر وویل موږ له دې نه 100 چنده زیات ترلاسه کړي، ورځه دوی تر سرحد واړوه، کله چې د دوی تشې خزانې څو کاله وروسته بیرته ډکې شي نو دوی ته به بیا دلته د راتلو بلنه ورکړو. اوس ما او زما ملګرو ته د استراحت ضرورت دی. بدر دا وویل او بیا د کلا په لوري روان شو. له دې فتحې نه وروسته د بدر سرحدي شاهین نوم چې سنټیاګو ورباندې کېښود ډېر مشهور شو او ورو ورو د خلکو په ژبه عام شو. له دې نامه سره د میړانې او زړورتیا ډېرې افسانې وتړل شوې. وهم پرسته نصرانیانو ویل چې سرحدي عقاب کوم غیر عادي انسان نه دی چې په یو وخت کې هم د باغیانو په ځنګل او هم له لرې د جګړې په میدان لیدل شوی دی. د فردیناند له پاچاهۍ نه د هغه د شهرت داستانونه غرناطې ته ورسېدل. علما کرامو هغه د اسلام غازي وباله. شاعرانو د لوړ نسبه شهزادګیو سره د هغه د مینې فرضي افسانې جوړولې. ادیبانو په خپلو لیکنو کې د هغه د سیرت او څیرې په مختلفو اړخونو رڼا اچوله. د لیرې غرونو شپنو او بزګرانو به چې د ستومان ورځې تېرولو نه وروسته شپه په کور او کلي شوه، هغوی به هم دا کیسې وکړي چې نن یې سرحدي شاهین چیرته او څه ولید او په دې ډول به د ساده خلکو زړونه خوښ ساتل. سنټیاګو د فردیناند د فوز زړورو او مېړنیو له ډلې نه یو و. د هغه له عبرتناکې ماتې نه وروسته د هغه په زړه کې د ځنګل له نوي او مرموز دښمن پر خلاف د جګړې هیله نه وه. فردیناند تر برید هاخوا یرغل نه د خپلو سرحدونو مورچلونو ځواکمن کول ضرور وبلل. له 2 کاله تیاري نه وروسته فردیناند د فتحې له هیلې نه زیات د دې لپاره پر سرحدي ځنګل څو ځلې د برید لپاره فوز واستو چې د سرحدي شاهین رعب راکم کړي، خو د دې ټولو حملو نتیجه د سنټیاګو د لښکر په شان وه. فردیناند په دې وپوهېده چې سرحدي عقاب په خپله ځاله کې ډېر خطرناک وي، خو له هغه سره دومره ځواک نشته چې له ځنګله نه راووځي او د ده د پاچاهۍ په کومه برخه قبضه وکړي. ځکه یې پام د هغه غرناطې وروستي اسلامي ریاست لاندې کولو ته واړو چې نه یوازې دا چې ولس ده ته په باج ورکولو راضي نه و، بلکې د له لاسه تللي عظمت د بیرته ترلاسه کولو لپاره ناکراره و. بدر بن مغیره له دې حالاتو نه ګټه واخیستله او د خپل ځواک په منظم کولو لګیا شو. په مختلفو ښارونو کې پټو ډلو ته چې کله دا معلومه شو چې سرحدي شاهین د مغیره ځوان زوی بدر دی، د دوی په زړونو کې بیا د جهاد جذبې په غورځنګ شوې او خپل کورونه یې پرېښودل، هغه سره ملګري شول. د قرطبې له مهاجرینو نه بشیر بن حسن چې په وړوکوالي کې طبابت په زده کړه د خپلې کورنۍ نوم او شهرت ساتلی و، د بدر ډېر ښه مرستیال شو. د قرطبې او اشبیلیې د حاکمانو تداوي هغه کړې وه. د قسطلۍ شهزاده یو ځل لاس نه لوېدلی او سخت ټپي شوی و او بشیر فردیناند د هغه د علاج لپاره ورغوښتی و چې ولیعهد شهزاده د رغېدو نه وروسته فردیناند او زابیله
له هغه نه غوښتي وو چې شاهي طبیب په حیث ورسره پاتې شي، خو هغه دغه منصب قبول نه کړ او بیرته قرطبې ته ولاړ. 2 کاله وروسته چې کله هغه ته د بدر لیک ورسېد، نو هغه په خپله شانداره ماڼۍ کې د اوسېدو پر ځای په ځنګل کې له یو مجاهد سره ژوند غوره کړ. له زغل سره تر لیدو 2 میاشتې وروسته د غرناطۍ سرحدي سیمې چې غره او ځنګل ته نږدې وې، د غرناطۍ حکمران ابوالحسن د یو پټ فرمان له مخې بدر بن مغیره ته وسپارلې. د مالیې په ټولولو، عدلي او محکمې د چارو په اړه بدر بن مغیره هیڅ غرض نه درلود. دا ټولې چارې هغه د دې سیمو محلي حاکم ته وپرېښودې. یوازې د سرحد د مورچلو او نوي فوځي نظام جوړولو چارې په خپل لاس کې واخیستې. د فوز له څو اعتمادي افسرانو نه پرته نور څوک په دې نه پوهېدل چې د دوی لوی قومندان همغه ځوان دی چې د اندلس خلک د سرحدي شاهین په نامه پیژني. یوه ورځ د سرحدي سیمو محلي واکمن خپلو سپاهیانو ته اعلان وکړ چې د ده په غوښتنه به سرحدي شاهین څو ورځې دوی ته جنګي زده کړې او نظامي تربیه ورکوي. زه به تاسو 200 تنه ډله په نوبت هغه ته ورلیږم. زما امید دی چې تاسو ته به د هغه روزنه او زده کړه په زړه پورې او ګټوره وي. له سپاهیانو سره په ځنګل کې تر زده کړې د شاهین د لیدو تلوسه زیاته وه. په ځنګل کې د بدر بن مغیره مرستیال منصور بن احمد د سرحدي شاهین په جامه کې هغوی استقبالول او څو ورځې د ځنګل او غره د جګړو د نویو مهارتونو له ورزده کولو وروسته یې بیرته استول. د غرناطۍ د سرحدي مورچلونو د مضبوطولو په اړه فردیناند اندېښنه څرګنده کړه، خو ابوالحسن هغه ته احوال واستوه چې دا ټول ترتیبات د سرحدي شاهین د یرغل د مخنیوي په خاطر نیول شوي دي. د ابوالحسن د دې ځواب نه پرته فردیناند پر دې ډاډه و چې د دې سرحدونو نه د ده د پاچاهۍ قلمرو ته په تګ راتګ په معمولي بندیز کې څه زیاتوالی نه و راغلی. د قرطبې، قسطلې او نورو ښارونو سوداګرو به په سرحد کې د فردیناند اجازه نامه وروښودله او د پخوا په څېر به غرناطۍ ته تلای شي. قدرمنو اورېدونکو، د شاهین ناول 3مه برخه په همدې ځای پای ته رسېږي. سبا شپه چې د دغه خواږه داستان د 4مې برخې سره ستاسې درانه خدمت ته راځم. تر هغې مو په پاک الله سپارم. د الله په امان.